بلخ ولایت کې د اهل تشیع جومات کې خونړۍ چاودنه. په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او 32 نور ټپیان دي. وقتی که دیدیم کل مردم پشت سر مسجد دیگه اون سال زخمی ها را دیدیم زیر خون بودن، بسیار مردم خونالود بود، بعضی در پشت سر بام بالا شده. رقم بودیم که امبولانس ها از اینجا انتقال میدن طرف شفاخانه، زخمی ها و جسدا را میبردن. ما پس آمدیم دکان. له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د امریکا ځانګړي استازي خبرې. ټام ویسټ وایي د نجونو پر زده کړو محدودیتونه د طالبانو د تضمینونو خلاف عمل دی. د ټول اسلامي امارت په سطح باندې په دې موضوع باندې مسلسل بحثونه او مشورې روانې دي او امیدواري شته چې په نږدې راتلونکي کې باید دغې موضوع ته یو مناسب حل پیدا شي او زموږ خویندې به دوباره وکولی شي چې خپلو زده کړو ته راوګرځېږي. او د یوکراین د ماریپول ښار سقوط. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي د یوکراین ماریپول ښار روسي ځواکونو نیولی. سلامونه ستړي مشئ درنو لیدونکو، تاسو رابولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبرونو ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. بلخ ولایت کې چاودنې 11 کسانو ووژل او 33 نور ټپیان کړل. چاودنه د مزار شریف ښار اړوند سیدوکان په نوم د اهل تشیع جومات کې داسې وخت رامنځته شوه چې خلک د ماسپښین لمانځه پر ادا کولو بوخت وو. روغتیایي چارواکي وایي چې د پیښې له ځایه 11 جسدونه او 32 ټپیان روغتونونو ته منتقل شوي، خو د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. خو د بلخ د ابو علي سینار روغتون د شمیرو له مخې په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او نږدې 90 نور ټپیان دي. د دې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی. د پنجشنبې په ورځ بلخ ولایت د یوې خونړۍ چاودنې شاهد وو. چاودنه د مزار شریف ښار اړوند د سیدوکان په نوم د اهل تشیع جومات کې داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د ماسپښین د لمانځه په ادا کولو بوخت وو. ځایي خلک وایي چاودنه ډیره زوروره وه. وقتی که دیدیم کل مردم پشت سر مسجد دیگه اون سال زخمی ها را دیدیم زیر خون بودن، بسیار مردم خونالود بود، بعضی در پشت سر بام بالا شده. رقم بودیم که امبولانس ها از اینجا انتقال میدن طرف شفاخانه، زخمی ها و جسدا را میبردن. ما پس آمدیم دکان. ظاهرا په دې پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر ډیر دی، خو د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې له ځایه روغتون ته 11 جسدونه او 32 ټپیان منتقل شوي چې د 6 تنو صحی وضعیت نازک دی. 32 تن از هموطنان ما مجروح شدند و 11 تن از هموطنان ما شهید شدند که به شفاخانه عوضوی ابوعلی سینای بلخی انتقال داده شدند. په ورته مهال د بلخ امنیتي چارواکي وایي ماین له وړاندې په جومات کې ځای پر ځای شوی وو او له امله یې 10 ملکي کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. در ارتباط تحقیق ادامه داره. یکمی مواد انفجاری چه قسم اینجا آورده شده و چه قسم صورت گرفته ان شاء الله باز بعدا با شما شریک میسازیم. حالا صرف قدر گفته میتونیم که می انفجاری که صورت گرفته از اثر مواد انفجاری بوده و بدبختانه 25 نفر از هموطن ما در این زخمی و شهید شده. تقریبا 10 نفرشان شهید شده و 15 نفر دیگه هم زخم برداشتن. خو د بلخ د ابو علي سینا روغتون د شمیرو له مخې په دې چاودنه کې 11 کسان وژل شوي او نږدې 90 نور ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیستی او ویدا یې کړې چې په دې پیښه کې د 100 په شاوخوا کې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې هم چاودنې وشوې. کابل کې چاودنې 3 کسان ټپیان کړل او د کندوز ښار په سر دوره سیمه کې چاودنې 4 کسان ووژل او 18 نورې ټپیان کړل.
کندوز ولایت کې چاودنې 4 کسان ووژل او 13 نور ټپیان کړل. ځایي چارواکي وایي چې چاودنه د کندوز مرکز اړوند سردوره سیمه کې پر یو موټر رامنځته شوې چې له امله 4 کسان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې نن کابل او ننګرهار ولایتونو کې هم چاودنې وشوې. د کابل 5 امنیتي حوزې اړوند فاضل بیگ سیمه کې هم د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله 3 کسان چې یوه ماشومه وه ټپیان شوي دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي مزار شریف کې پر لمونځ کوونکو برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل وباله. د حامد کرزي مطبوعاتي دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان د سولې او ثبات دښمنانو په مزار شریف کې پر لمونځ کوونکو برید وکړ چې له امله یې بېګناه افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله. حامد کرزي دغه برید د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف وباله او د پردیو دسیسو څخه د هیواد د ژغورنې په هدف یې د افغانانو ترمنځ ملي یووالي پر لا ټینګښت ټینګار وکړ. په ورته مهال عبدالله هم دغه برید د بشر ضد جنایت بللی او د ټولو اسلامي او دیني ارزښتونو خلاف عملي بللی دی. امریکا وایي د نجونو پر زده کړو محدودیتونه د طالبانو د تضمینونو خلاف عمل دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیر ماښام د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې کړې او خپله ژوره اندېښنه کابل کې پر ښوونځیو د وروستیو بریدونو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په اړه څرګنده کړې ده. ټام ویسټ ویلي چې د محدودیتونه له افغانانو سره د طالبانو د مکررو تضمینونو خلاف دي او طالبان دي د نجونو ښوونځیو په اړه د افغانستان د دیني عالمانو او مشرانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. په ورته مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزي له ټام ویسټ سره خبرو کې د نجونو تعلیم د ټولنې او د افغانستان د خلکو بشري او ملي ضرورت بللی. په ورته مهال د پوهنې وزارت هم وایي چې د نجونو د ښوونځیو مسله د دوی لپاره هم حیاتي ده. اسلامي امارت کې پرې بحثونه او مشورې روانې دي او هیله مند دي چې نږدې ورځو کې دا ستونزه حل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر روان وضعیت وروستیو حملو او د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو په تړاو خبرې کړې دي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیر ماښام د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون خبرې کړې او خپله ژوره اندېښنه یې کابل کې پر ښوونځیو د وروستیو حملو او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په اړه څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو محدودیتونه له افغانانو سره د طالبانو د مکررو تضمینونو خلاف دی او طالبان د نجونو ښوونځیو په اړه د افغانستان د دیني عالمانو او مشرانو غوښتنو ته غوږ ونیسي. خوښ یم چې نن مې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره خبرې وکړې. د ښوونځي پر ماشومانو د پروني وحشیانه بریدونو او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د پرلپسې محدودیتونو په اړه مې خپله ژوره خواشیني څرګنده کړه. د محدودیتونه افغانانو سره د طالبانو د تکراري ژمنو خلاف دی. د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د هیواد راتلونکی زیانمنوي. موږ له طالبانو غواړو چې د افغانستان د دیني عالمانو او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د مشرانو غوږونو ته غوږ ونیسي او دا بندیزونه لرې کړي. په ورته مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي مطبوعاتي دفتر وایي چې حامد کرزي له ټام ویسټ سره خبرو کې د نجونو تعلیم د ټولنې او د افغانستان د خلکو بشري او ملي ضرورت بللی. پخواني جمهور رئیس د نجونو تعلیم د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ لپاره حیاتي وګاڼه او ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره هر اړخیزې هلې ځلې وشي څو د افغانستان نجونې وشي کولی تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي. همداراز حامد کرزي د نړیوالو مؤسسو لخوا د ښوونکو د معاشونو له ورکړې او د تعلیم په برخه کې د دوی له همکارۍ مننه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدو په اړه غبرګونونه ورځ تر بلې ډېرېږي او په کور دننه او بهر دیني عالمانو او افغانانو له طالبانو غوښتي څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. خو د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو د ښوونځیو مسله د اسلامي امارت لپاره هم یوه حیاتي مسله ده. دا مسله د دوی له پامه نه ده غورځول شوې. مشورې پرې روانې دي او داسې هیلې شته چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. له اووم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانیستلو موضوع د اسلامي امارت لپاره یو مهمه حیاتي او جدي موضوع ده. اسلامي امارت دغه موضوع ته په بشپړ ډول متوجه ده. له دې دغه موضوع له نظره نه ده غورځولې او نه یې غفلت کړی ده، بلکې د ټول اسلامي امارت په سطح باندې په دې موضوع باندې مسلسل بحثونه او مشورې روانې دي
او امیدواري شته چې په نږدې راتلونکي کې باید دغې موضوع ته یو مناسب حل پیدا شي او زموږ خویندې به دوباره وکولای شي چې خپلو زده کړو ته راوګرځېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نجونو د ښوونځیو بندېدو په اړه تر کورنیو غبرګونونو ورهاخوا تازه د کراچۍ د دارالعلوم محتمم په یوه لیک کې د طالبانو له مشر شیخ هیبت الله اخندزاده غوښتي څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي ځکه د نجونو زده کړې د اوسني عصر یو مهم ضرورت دی. د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدل نور د منلو وړ نه دي او باید ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او قومي شوراګانې وایي له زده کړو د نجونو محروم ساتل یوه لویه فاجعه ده او دوام یې د منلو نه دی او اسلامي امارت باید له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص کړي. د یادو بنسټونو استازي د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي چې که د برخه کې کومه ستونزه وي نو له ولس سره د شریکه کړي او که نه د ملت د بچیانو پر برخلیک دې لوبې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کراچۍ دارالعلوم محتمم محمد تقي عثماني د یو لیک په ترڅ کې له شیخ هیبت الله اخندزاده غوښتي څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو بندېدو په غبرګون کې دلته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او قومي شوراګانو استازو غونډه جوړه کړې او ټول په یوه خوله له اسلامي امارت غواړي چې نجونو ته د زده کړو ترسره کېدو اجازه ورکړي. په دې راټولېدنه کې د مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو او قومي شوراګانو استازي وایي له زده کړو د نجونو محروم ساتل نه یوازې یوه لویه ضایعه بلکې فاجعه ده او دوام یې افغان ولس ته د منلو نه دی. خیلی محترمانه تقاضا میکنیم که هر چه زودتر در مکاتب را برای دانش آموزان ما باز کنند و از این بیشتر وقت کشی صورت نگیره. هیله‌مند ما د امارت اسلامي نه چې زر تر زره د خپلو لورګانو او خویندو په مخ باندې مکاتب خلاص کی او دغه موضوع فکر نکوم هیڅوک نه مني، هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. آموختن علم و دانش هم یک فریضه اسلامی است و هم یک نیاز ملی و وجیبه ملی و اجتماعی به حساب می آید. د یادو بنسټونو استازي د اسلامي امارت له مشرتابه غواړي که د نجونو ښوونځیو پر وړاندې ستونزې وي نو له ولس سره دې شریکې کړي او امارت دې خپلې پریکړې او د قوانینو په جوړولو کې د ولس نظر له پامه نه غورځوي. دوی پر افغان ولس هم غږ کوي چې د خپلو بچیانو د حقونو لپاره سره یو موټی شي او خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړي. الله تعالی د هدایاتو خلاف، د پیغمبر د هدایاتو خلاف د تعلیم نه منې که تا چا جواز درکه، تا خو دښمن ته شمشیر په لاس کې ورکه، وای مرته تا وحي په دې نام باندې تا وحشي معرفي کوي دنیا ته، تا غیر متمدن معرفی کوي. ولې وای مرته ضرور خبره وکړه نشوه که به بهانه از این که بحثی از این که ما طرز العمل داریم، پالیسی داریم، از پیش خود تحریف بتین به بشارات اسلامی، نشه که باز یک بار مورد خشم مردم افغانستان قرار بگیرین. موږ د اسلامي امارت مشرتابه ته وایو چې که په کومه برخه کې ستونزه وي له ملت سره د حقیقت شریک کړي او له ملت څخه د مرسته وغواړي او که نه نور د ملت د بچیانو پر برخلیک لوبې نه کوي. په همدې حال کې زده کوونکي او ښوونکي هم له اسلامي امارت غواړي چې نوري وخت ضایع نه کړي او اجازه ورکړي څو خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ما آینده تاریک نمیخواهیم. ما به چی ظلم از درس باز مانده ایم. حذف زنان از جامعه و محرومیت شدن دختران از مکتب ظلم علنی و غیر اسلامی است. لطفاً معارف را سیاسی نسازید. ما حق خود را میخواهیم، ما تعلیم میخواهیم. په دغه تصمیم کې موږ هیڅ مایندې پلرونه شریک نه یو چې موږ خپل ماشومان څرنګه وروزو. دغه تصمیم په موږ باندې تحمیل شوی دی. نو د افغانستان د خلکو نظر دې وپوښتل شي چې دوی د خپلو خلکو لپاره څه رقم، د خپل اولادونو لپاره څه رقم تعلیم غواړي او یا غواړي چې هغوی په کور کې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د کراچۍ دارالعلوم محتمم محمد تقي عثماني د یو لیک په ترڅ کې چې د روژې میاشتې په 13مه یې د طالبانو مشر شیخ هیبت الله اخندزاده ته لیږلی پکې ترې غوښتنه شوې څو د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي او اسلام نجونې له عصري زده کړو نه دي منع کړي.
یونیسف وايي په خوست او کونړ ولایتونو د پاکستان روسي هوایي بریدونو کې 20 ماشومان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وايي چې د دوی د څېړنو په پایله کې روښانه شوي چې پاکستاني الوتکو په خوست او کونړ کې د وروستي برید پر مهال 15 نجونې او 15 هلکان په داسې حال کې وژلي چې په خوب بیده وو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنا رباني کار د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي سره لیدنه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په رامنځته کېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې دوی د افغانستان ارضي تمامیت ته درناوی لري. په ورته مهال د اسلامي امارت سیاسي کمیسیون له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزې د هیچا په ګټه نه بولي او پر ښو روابطو ټینګار کوي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په هوایي برید کې ټول 20 ماشومان وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف استازي پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د دوی د موندنو له مخې په خوست او کونړ کې د پاکستان وروستي هوایي برید له امله یوازې 20 ماشومان وژل شوي چې 15 نجونې او 3 هلکان دي. په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي، خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. دا اوس په افغانستان کې نظامي مداخله په افغانانو باندې بمبار دا هم دا ثابتوي چې پاکستان د بد مرغه په افغانستان کې دوستي نه بلکې د افغانانو بدبختي غواړي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هنا رباني کهر د افغانستان لپاره د هیواد د ځانګړي استازي سره کتنه کې په افغانستان او سیمه کې پر دایمي سولې او ثبات ټینګار کړی دی. هنا رباني ویلي چې هیواد د افغانستان خپلواکۍ او ارضي تمامیت ته درناوی لري. خو شنونکي وایي چې د پاکستان نوی حکومت باید د افغانستان په تړاو خپله پخوانۍ تګلاره کې تغییرات رامنځته کړي. با تغییر دولت جدید در پاکستان امیدواری ها وجود داره که تغییر رویکرد اساسی نسبت به افغانستان به وجود بیاید و اگر تغییرات اساسی در سیاست ها نسبت به افغانستان ایجاد نشود و افغانستان به سمت ناامنی ها و بحران بیشتر حرکت بکنه بدون شک دود این ناامنی ها به چشم پاکستانی ها هم خواهد رفت. حکومت جدید با کسب الهام از حکومت گذشته و تجربه ناکامی از گذشته باید اینا تجربه گرفته باشند که سیاست خود را در قبال افغانستان اینا تغییر بدن و از یک سیاست معقول و خردمندانه ای که در ثبات هر دو کشور منجر شود و ثبات اقتصادی به وجود بیاید، تعامل اقتصادی به وجود بیاید. په ورته وخت کې د اسلامي امارت سیاسي کمیسیون د چهارشنبې په ورځ خپله ناسته کې له ګاونډیو هیوادونو سره د وروستیو ستونزو ارزونه کړې. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې له ګاونډیو هیوادونو سره ستونزه د هیچا په ګټه نه ده او سرپرست حکومت د خبرو له لارې د دې ستونزو حل ته لومړیتوب ورکوي. در نشست کمیسیون سیاسی امارات اسلامی افغانستان با ریاست محترم مولوی عبدالکبیر و با حضور شماری از اعضای کابینه ضمن بحث روی مسائل مختلف بر حل سیاسی و دیپلماتیک سایر مسائل با کشورهای همسایه تاکید شد. کمیسیون سیاسی واضح ساخت تنش‌ها بین کشورهای همسایه به سود هیچ یکی نیست و امارات اسلامی با باورمندی بر حسن همجواری و تعامل بر مبنای احترام متقابل می‌خواهد همه مسائل از راه دیالوگ حل شود. دا په داسې حال کې ده چې تېره شنبه پاکستاني الوتکو خوست او کونړ کې پر ملکي اهدافو هوایي بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 40 په شاوخوا کې ملکي وګړي چې ډیری یې ماشومان او ښځې وې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دغه برید په کوردننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شو. د اسلامي امارت کابینې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته د پابجي گیم او ټیک ټاک اپلیکیشن د بندیدو امر کړی. اسلامي امارت وايي کابینې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ته امر کړی چې په هیواد کې پابجي گیم او د ټیک ټاک اپلیکیشن بند کړي ځکه ځوان نسل ګمراه کوي. د مسؤلانو په خبره کابینې هیواد کې د هغو چینلونو خپرونو د بندیدو امر هم کړی چې غیر اخلاقي مواد او پروګرامونه خپروي. په ورته مهال پابجي گیم کوونکي او ټیک ټاک اپلیکیشن کاروونکي وایي چې اسلامي امارت باید د اقداماتو پر ځای هیواد کې فقر، بیکاري، بد اقتصادي وضعیت او ناامني له منځه یوسي.
د اسلامي امارت کابینې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته سپارښتنه کړې چې په هیواد کې پبجي گیم او ټیک ټاک اپلیکیشن ځوان نسل ګمراهي ته بیایي او باید بند شي. د اسلامي امارت مسؤلان وایي کابینې مخابرات وزارت ته امر کړی چې پبجي گیم او د ټیک ټاک په نوم اپلیکیشن بند کړي ځکه ځوان نسل ګمراه کوي. د دوی په خبره کابینې په هیواد کې د هغو چینلونو خپرونو د بندیدو امر هم کړی چې غیر اخلاقی پروګرامونه نشروي. کابینه امارات اسلامی افغانستان در جلسه اخیر خود به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی وظیفه سپرده است تا گیم پبجی و اپلیکیشن تیک تاک را که سبب گمراهی نسل جوان می گردد مسدود نماید و همچنان از نشرات چینل هایی که مواد و برنامه های غیر اخلاقی نشر می کنند جلوگیری نماید. بلخوا پبجي گیم کوونکي او د ټیک ټاک په نوم د اپلیکیشن کاروونکي وایي د اسلامي امارت چارواکي باید لومړی هیواد کې د فقر او بیروزګارۍ ستونزه حل کړي. دوی وایي چې لومړیتوب باید مهم او لوی پروګرامونه وي. بسیار فارغای 12 داریم، بسیار کلگی حتی لیسانس ها بیکار هستن. ما بخواست دولت طالبا و خواست داریم پش کارهای مهمه بگیرن، نه ای که گیم خانه ریش دیگه یارا بزنن. دیگه فقر و گرسنگی و بیچارگی یا کسان این مردم مسای کنن در چی حال هستن. نباید دکانا را بسته کنن، دیگه از این دکانا مردم نام میخورن. د یادونې د پبجي گیم په ټول نړۍ کې ډیر مشهور دی چې په افغانستان کې هم په ځوانانو کې زیات شهرت لري. خو د دې گیم له امله ځینو ځوانانو رواني ناروغۍ هم پیدا کړي او یو شمېر نور یې ان ځان وژنې ته هڅولي دي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. بیا هم ستړي مه شئ. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو وایي د یوکراین ماریپول ښار روسي ځواکونو نیولی او ځانګړی د یاد ښار کنټرول د دوی لاس کې دی. سرګی شویګو ولادیمیر پوتین ته د راپورټ په وړاندې کولو سره د ماریپول د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړل او ویل چې د ښار کنټرول د روسي ځواکونو لاس کې دی. شویګو دې ته په اشاره چې 1480 یوکرایني سرتیري ورته تسلیم شوي وویل چې د فولادو په صنعتي فابریکه کې لا هم 2000 یوکرایني سرتیري نه دي تسلیم شوي. نوموړي وویل چې دغه فابریکه کلابنده ده او ښار کې وضعیت آرام دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین شویګو ته لارښوونه کړې چې د فولادو صنعتي فابریکه باندې برید ونه کړي او یوکرایني اسیرانو سره ښه چلند وکړي. ایمانویل ماکرون او مارین لوپن د ټلویزیوني مناظرې پر مهال لفظي شخړه وکړه. په فرانسه کې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو په درشل کې ایمانویل ماکرون او مارین لوپن جنجالي مناظره وکړه او بالاخره یاده مناظره پر لفظي شخړه واوښته. په دغه 2 ساعته مناظره کې ماکرون پر خپلې سیالۍ له روسیې سره د اړیکو او د غراض له لومړنیو حقونو د مسلمانو میرمنو د بې برخې کولو له امله نیوکه وکړه او هغه له مسکو سره د نامناسبو اړیکو په لرلو تورنه کړه. نوموړي دغه راز وویل چې په عامه ځایونو کې د مسلمانو میرمنو لپاره د حجاب د منع کېدو لپاره د دغې کډوالۍ ضد نوماندې طرحې په هیواد کې د کورنۍ جګړې لامل کیږي. په ورته مهال مارین لوپن د یادې مناظرې پر مهال پر ماکرون نیوکه وکړه چې هیواد یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او زیاته کړې ده چې که ټاکنو کې بریالی شي د فرانسې په تاریخ کې به د لومړنۍ ولسمشرې په توګه د خلکو د ژوند د لګښتونو کمول په لومړیتوبونو کې راولي. فرانسه کې د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنې د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کیږي. درنو لیدونکو له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې. زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخښونکي رب سپارم.